ملګرو که چېرته ستاسو په کور کې د طبیعي بوټو دپاره ځای نه وي، یعنې ستاسو کور پوخ وي، یعنې خامه کوم ځای پکې نه وي، نو تاسو کولی شئ د دې تخنیک نه کار واخلئ تر څو پورې یو زینتي یا طبیعي بوټی په خپل کور کې ولرئ. نو راځئ په کومه طریقه باندې دا کارکردګي کوي تر څو پورې چې زینتي یا هم طبیعي بوټي دلته منځته راولي. نو تاسو هم کولی شئ ډېر په اسانۍ باندې یو پیپ به راواخلئ، وروسته د هغې نه به دا په خپله هغه کومه اندازه څه ده هغې باندې به یې کټ کړئ. وروسته د هغې نه چې کټ هم کو دا به ګرم کوي تر څو پورې په هغې کې خانې جوړې سي. نو تاسو کتلی شئ چې په کوم انداز باندې دې خانې جوړې کړلې چې تر څو پورې د دې زینتي یا هم طبیعي بوټي په دې کې وکري. ډېر ښه. دې کولی شئ چې هغه خوراکي یا سبزیجات پکې وکرئ تر څو پورې د هغې نه استفاده هم وشئ کړلی. یو خو به کور به هم ښایسته سي او بل به داسې یو خواړه لاسته راوړئ چې هغه هم سبزي. که چېرته انسان زحمت و خواري وکاږي نو هر کار کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي. د دې کم پیپ چې ده د دې نه استفاده وکړله، یعنې څومره ښکلی شکل یې ورته جوړ کړو، د دې په هغه کې تیږې هم کرښې هم واچو او کور د ښکلا دپاره هم تاسو ګورئ چې مختلف هغه راواخیسته، مختلف انداز کې جوړ کړه تر څو پورې چې په دې کې طبیعي بوټي وکري. یو به د کور ښکلا ورسره سموي او بل به د دې نه استفاده هم وسې کړلی. دا پیپ راواخیستو په دې کې کلک کو تر څو پورې او بازک د دې نه جوړ سي، یعنې اوبه پاس جګې سي. ډېر ښه. ګورئ تاسو چې او بازک یې راواخیستو د دې لاندې کېښودو، تاسو یې هم کولی شئ ډېر په اسانۍ باندې. یو د کور ښکلا به هم ورسره سمه سي، بل به طبیعت ورسره سم سي، هم به بوټي پکې وکرئ. ګورئ چې لاندې د طبیعت دپاره میان هم پکې واچول، ډېر ښکلي میان، یعنې سور تور رنګه رنګه میان پکې واچول. او دا سپنج راواخیستو، سپنج په دې خانو کې ږدي تر څو پورې کم بوټي چې دا کري د هغې تخم پکې واچوئ چې هغه راشنه سي. زبردست، ډېر ښه کارکردګي کړې ده. دا تخم پکې واچو، نو تاسو اوس کتلی شئ چې دا راشنه سي په کوم اندازه باندې بیا ښکاري. دا هم سولر سره وصل کو تر څو پورې اوبه په سر ته ورسوي. ګورئ چې دې کې هغه طبیعي بوټي راشنه سول او د دې نه بیا استفاده هم کولی سي چې دې ته کرم وایي، کاوه ورته وایي. دا کاوه یې وکرل او کاوه راشنه سول. ویډیو لایک او شیر کړئ ملګرو.